ایمان پلورونکي. درو اویایمه برخه. د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزم کارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزم کارا پیدا کړه. الحمد لله وكفاه والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. اما بعد. ورونو، د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د رښتینې کیسو په ترڅ کې په تیره برخه کې موږ په مصر کې او د غدار د اسلام سره جفاکار ارسلان د غداری کیسه مو واورېده چې بالاخره د علي بن سفیان رحمه الله له خوا څخه ګیر شو او د تحقیق لپاره راوستل شو، چې هغه د تحقیق په دوران کې ارسلان علي بن سفیان او نور ملګرو ته وویل، تاسو خو ما نه بخئ؟ علي بن سفیان وویل، الله تعالی د دې څخه لوی ګناهونه هم بخي، ستا د ژوندي پاتې کېدو چانس پیدا کېدای شي. تاسې ووایئ چې دلته کوم ورانکاري کارونه کیږي او نور کسان هم راوښیي. ارسلان په کوټه کې ګرځېده، نور ټول چارواکي یو او بل لوري ته ناست وو. هغه سلیم الادریس ته ورغی او د هغه د ملا څخه د برېښنا په شان باندې توره راواخیسته او په خپله ګېډه کې ننایسته. مخکې له دې چې نور خلک څه وکړي، هغه توره له ځانه څخه بلې خواته ایستلې وه. هغه په خپله بستره کې راپرېوت. بل سړي د هغه د ګېډې څخه توره وایسته، خو ده ورته وویل، دا خوښه کړه، خو زما دوه درې خبرې په غور سره واوره. کله چې مړ شوم نو توره راڅخه وباسئ. ما خپل ځان ته سزا ورکړه. زه ژوندی د سلطان صلاح الدین ایوبي سره مخامخ کېدلی نه شم، ځکه چې هغه په ما باندې باور او اعتماد کړی و. زه ستاسې هېڅ پوښتنې نه ځوابوم. تورې خپل کار کړی دی، خو په مصر باندې تور او وریځ خپرونکی پوځ د بغاوت او پاڅون لپاره تیار او چمتو دی. د پوځیانو خوراک او څښاک ما بند کړي وو. سپاهیانو ته ما هېڅ نه ورکول. صلیبي ورانکارو په پوځ کې دا اوازه خپره کړې وه چې د سلطان صلاح الدین ایوبي سره او تقی الدین سره همسنګره غوښې خوري او شراب څښي او هلته هر څه پرېمانه دي. دا مجاهدین په غنیمتونو باندې مزې او چړچې کوي. زما ډېر چالواکي ملګري دي، خو زه د چا نوم نه اخلم. په عام ډول حشیشانو او فاطمیانو د مسلمانانو د تباه کولو لپاره پوره تیاری کړې. تاسې د بغاوت او پاڅون مخه نشئ نیولی. نوی پوځ راولئ. حالات ستاسې له کنټرول څخه نورې خبرې بندې شوې او غدار ارسلان ساه ورکړه. د هغه په کور کې چې کومې درې نجونې پیدا شوې وې، هغوی هم له دې څخه زیات ونه ویل. هغوی یوازې دومره وویل چې موږ ته د مسلمانانو د بیداري کولو او په خپلو کې د جنګولو دنده او مسؤلیت راکړل شوی دی. د شپې به دلته غونډې او مجلسونه جوړېدل چې ډېر چارواکي به پکې وو. هغوی به زموږ څخه پرته غونډې او خبرې کولې. نجونو دا خبره هم وکړه چې په مصر کې د پاڅون او بغاوت لپاره لاره هواره شوې ده. هغه نجلۍ چې د سلیم الادریس دواړه زامن یې په خپلو کې سره جنګولي او وژلي وو، هغې خپله ټوله کیسه بیان کړه. هغې وویل چې ما د سلیم الادریس مشر زوی لومړی په خپل جال کې راګیر کړ، ځکه ارسلان غوښتل هغه د خپل پلار الادریس په خلاف استعمال کړ. خو وروسته یې پلان بدل کړ او بیا یې وویل چې دواړه ورونه په خپلو کې سره ووژني. په یوه شپه کې نږدې 1.5 سل په غله او سامان بار اوښان د لوی دفتر مخې ته راوستل شول. دا اوښان د مختلفو ځایونو څخه نیول شوي وو چې غله او نور شیان یې له بازار څخه ویستل. د قاهرې څخه د خوراکي شیانو د ویستلو د مخنیوي لپاره ګزمې ټاکل شوي وې. دا د هغوی لومړنۍ کامیابي وه. نیول شوي کسانو د څو سوداګرو نومونه واخیستل چې هغوی غلې او دانې د ځمکې لاندې په ګودامونو کې زیرمه او ذخیره کړي دي. هغوی به دا پټ ساتلی سامان د شپې په بهرنیو خلکو باندې خرڅاوه. دې نیول شوو کسانو د قاهرې څخه د باندې هم څو کسان وښودل چې هغوی غلې او دانې پټې ساتي او بیا په بهرنیو سوداګرو باندې خرڅوي. نیول شوو کسانو د مصر او سودان په پوله هم یو ځای په ګوته کړ چې د هغې څخه غله او دانه سودان ته رسول کېږي. هلته یو سرحدي پیره هم وه چې د هغې مشر له دې کاروانونو څخه رشوت او بدله اخیستله. بیا د دې خبرې ثبوت هم وشو چې دا ټول کارونه د ارسلان تر مشرۍ لاندې سرته رسېدل. ورونو، د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله تر ټولو معتمد چارواکی
خو تر ټولو غټ غدار او ایمان پلورونکی هم راوخوت. په دې توګه په لسګونو پلانونه او پروګرامونه صلیبیانو په مصر کې روان کړي وو. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله هلته نه و. سلیم الادریس او نور لوړپوړو چارواکو سمدستي په دې حالاتو د غور کولو لپاره غونډه جوړه کړه. علي بن سفیان او غیاث بلبیس دا صلاح او مشوره وکړه چې اوس حالات دومره خراب شوي چې د دوی وسه هم پرې نه رسېږي. هغوی وویل چې مخکې له دې څخه چې په مصر کې بغاوت وشي یا کوم لوړپوړی چارواکی ووژل شي او قاهره د دښمن د جګړې میدان وګرځي، باید سلطان صلاح الدین ایوبي د دې ټولو حالات څخه خبر شي. که کېدای شي هغه د کرک محاصره خپل مرستیالانو ته پرېږدي او خپله قاهرې ته راشي. دوی یو استازی مخکې استولی و خو هغه ته پوره معلومات نه ورکول سوي. اوس چې لویه پېښه منځته راغله نو فیصله په دې وشوه چې باید خپله علي بن سفیان کرک ته ولاړ سي او هلته سلطان صلاح الدین ایوبي له ټول حالات څخه خبر کړي. ورونو، د کرک د محاصرې 2 میاشتې پوره شوي وې خو د بري هېڅ درک نه لګېده. صلیبیانو پوره دفاعي پلان جوړ کړی و. هغوی ښه پوره سامان او خوراکي شیان ذخیره کړي وو. سلطان صلاح الدین ایوبي د څارونکو له ډلې څخه یو غازي په غشي پوره پیغام تړلی او راویشتلی و چې په هغه کې لیکل سوي و چې په کلا کې د خوراک او څښاک هېڅ کمی نشته. مسلمانانو باندې دومره سخت بندیز لګېدلی دی چې د هغوی دیوالونه هم اوس جاسوسي کوي. نو ځکه د کلا دننه هېڅ ډول کار نشي کېدی، که نه د خوراک او سامان ذخیره تباه کېدای شو. په کلا کې د ایوبي د څارونکو کموالی پیدا سوی و. کوم چې ژوندي وو هغوی به کله ناکله د شپې په غشي کې پیغام وتاړه او بیا به یې دباندې وویشت. پوځیانو ته حکم شوی و که چیرې کوم داسې غشی راشي چې پیغام پکې وي هغه خپل قومندان ته ورسوي. صلیبیانو د هرمن د پلان د عملي کېدو لپاره د محاصرې ختمولو کوښښ پرېښی تر څو سلطان صلاح الدین ایوبي همدلته پاتې شي. هغوی غوښتل همدلته د هغوی قوت او ځواک ختم شي. مسلمانان د هغوی په دې چال او پلان باندې پوه شوي وو، نو ځکه یې خپل پلان بدل کړ. د صلیبیانو دا کوښښ ناکام شوی و چې د بهر څخه هم په محاصره پوځ باندې برید وکړي، ځکه چې د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د محاصرې د برید لپاره چمتو او هغوی په ډېره هوښیارۍ سره هم محاصره کړه چا چې په ده باندې برید کړی. د دې بهرني پوځ د محاصرې کېدو هم 1.5 میاشت تېره سوې وه. بهرني لښکر د محاصرې د ماتولو لپاره کوښښ کوو خو غازیانو د هغوی هره حمله په شا تمبوله، خو محاصره ډېره پراخه شوې وه. هغه سیمه شنه او اوبو لرونکې وه، نو ځکه صلیبیانو ته واښه او اوبه په لاس ورتلې. کوم څاروي به چې مړه کېدل هغه به دوی خوړل، خو دې خوراک ورته بسوالی نه کړ. همدارنګه د زرګونو سپرلیو او څارویو لپاره واښه بس نه و. هلته کوم سیند یا بند نه و، بلکې څو چینې وې چې ځینې پکې وچې شوې هم وې. ورونو، په صلیبي سپاهیانو کې غم او اندېښنې زور کړی و. هغوی ته خوراک او څښاک ډېر کم ورکول کېده او د اوبو لپاره به ډېر لرې تلل. د شپې به پرې د سلطان صلاح الدین ایوبي کمانډویانو حملې کولې او هغوی به یې وژل. په 1.5 میاشت کې نیمایي پوځ ختم شو. د هغوی څاروي هم نور له کاره لوېدلي وو. د دې لښکر قومندان ریمانډ هم ډېر خفه او اندېښمن و او مرستو ته سترګې په لاره و چې کېدای شي نور صلیبي واکمنان راشي او هغه له دې عذاب څخه خلاص کړي. خو د هېڅ چا درک نه معلومېده. که سلطان صلاح الدین ایوبي غوښتلی وای نو له 4 لورو څخه یې پرې برید کاوه او دوی یې ختمول، خو په دې سره هغه ته ډېر زیان رسېده او د جګړې اوښتل او بدلېدل هم امکان درلود. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله خپل ځواک ختمول نه غوښتل. هغه صلیبیان په کراره ختمول. هغه ته دا زیان هم رسېدلی و چې د پوځ 3مه برخه یې د دې لښکر په محاصره کولو کې بوخته شوه. نو ځکه هغه د کلا د نیولو لپاره دا ډله نه شوه استعمالولی. د هغه سره احتیاطي پوځ موجود و او هغه غوښتل د همدې پوځ څخه کار واخلي او مسأله زر ته زره ختمه. په هغه وخت کې به په محاصرې کلونه تېرېدل، خو د 6 یا 7 میاشتو محاصره زیاته نه بلل کېده. خو ورونو، سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د دومره اوږدې محاصرې غوښتونکی نه و. هغه مېړنی انسان د هغه حمله کوونکو څخه هم نه و چې د محاصرې څخه وروسته اوسېدونکو ته خبر ورکړي چې دومره سره زر، دومره سپین زر او دومره شیان راکړي موږ بېرته درڅخه ځو. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله صلیبیان له اسلامي خاورو څخه ایستل. هغه به ویل دا خاوره د مسلمانانو ده او له دې ځای څخه به ټولې نړۍ ته اسلام خپرېږي. ورونو، لکه څنګه چې نن د امارت مشران وایي چې دا خاوره زموږ ده، د پردیو نه. صلیبیان غربیان باید دغه خاورو څخه ووځي. خیر، سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله خپل عمر لنډ بللو او په دې عمر کې د یرغلګرو صلیبیانو ویستل غوښتل. هغه به همیش ویل چې زه په دې باندې ویرېږم
ازادۍ څخه وروسته به د اسلامي خاورو تش په نامه واکمنان د یهودو او صلیبیانو تر سوري لاندې ژوند کوي. ورونو لکه اوس چې ټول عربي هیوادونه د نصرانیانو او یهودانو تر ولکې لاندې خپل د ذلت شپې او ورځې تېروي، د خپل لور او ښځې اختیار نه لري، د خپل دین او قرآن اختیار نه لري، د خپل جماعت او اذان اختیار نه لري، د خپل ګیرې لپاره پلیټونه جوړوي او د سهار او ماښام اذانونه او جمع یې پابندي کړي دي. هر څه د نصاراو، یهودو او صلیبیانو تر واک لاندې تېروي. دا د ذلت ژوند په هغوی باندې اوس روان ده، ځکه چې هغوی ټولو د جهاد سترې فریضې ته شا اړولې ده. خو لله الحمد چې اسلامي امارت اوس د ټولې نړۍ لپاره د سترګو یخوالی دی او د ټولې نړۍ د مسلمانانو ځوانانو او زړو میندو او خویندو د هیلو سترګو اسلامي امارت ته دي چې ان شاء الله تعالی د هغوی ارمانونه به د خپل منزل رسوي. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله پسې وویل زه فکر کوم چې د مسلمانانو واکمنان به دا مقدس ځایونه په صلیبیانو باندې پلوري. ورونو یوه شپه هغه په خپله خیمه کې په ژور فکر او سوچ کې ډوب. هغه په دې فکر کاوه که چیرې له لرې څخه کلا ته تونلونه وکیندل شي او بیا د هغې تونلونو له لارې مجاهدین کلا ته ننوځي، نو کېدای شي هغه کلا ونیول شي. څه نورې لارې چارې یې هم وسنجولې، ځکه هغه غوښتل په دې څو ورځو کې کرېک ونیسي. په همدې وخت کې علي بن سفیان د هغه خیمې ته ورننوت. خو ورونو سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله د هغه په لیدو خوشحاله نه شو، ځکه هغه ته مخکې خبر ورکړل سوی و چې د قاهرې حالات خراب دي. په تیاره کې یې خفګان ښکاره شو او د علي بن سفیان سره یې روغبړ وکړ. بیا یې وویل یقینا تا زما لپاره کوم خبر نه دی راوړی. علي بن سفیان وویل په ښکاره خو څه خلاصه خبر نشته، خیرت دی، خو د زیري او خوښۍ خبر هم راسره نشته. علي بن سفیان ورته د قاهرې او مصر حالات بیانول پیل کړل. هغه نه غوښتل د سلطان صلاح الدین ایوبي څخه څه شیان او خبرې پټې کړي او نه یې هغه په دوکه کې ساتل. د حالات غوښتنه دا وه چې ټول حالات باید په زغرده او په ډاګه ورته وړاندې کړی شي. علي بن سفیان د تقی الدین غلطۍ په ګوته کړې او بیا د سلطان صلاح الدین ایوبي دوه درې غلطۍ هم پرته له کومې ویرې څخه بیان کړې. کله چې سلطان صلاح الدین ایوبي د ارسلان او سلیم الادریس د دوه زامنو څخه خبر شو، له سترګو څخه یې اوښکې روانې شوې. که ارسلان خپل ځان نه وای وژلی، نو سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله به دا کله هم منلې نه وه چې هغه خاین او غدار دی. د دې څخه مخکې هم دوه کسانو ورسره همداسې خیانت او غداري کړې وه. ورونو علي بن سفیان وویل که ارسلان لږ ژوندی پاتې وای نو ډېر شیان به یې رسوا کړي وای. د هغه د آخري خبرو څخه داسې څرګندېده چې په قاهره کې پاڅون او بغاوت کېدونکی دی. په مصر کې چې زموږ کوم پوځ پروت دی هغه په ذهني او عقیدوي لحاظ پل شوی دی. زما څارونکي وایي چې تر قومندانانو پورې خلک په شک او اندېښنه کې پراته دي. پوځ ته د غلې او غوښې د کموالي پیدا کولو سره دا اوازې خپرې شوي دي چې ټول شیان محاذ ته استول کېږي او پاتې برخه یې چارواکي خوري. د دښمن پلانونه او دسیسې هلته کامیابیږي چیرې چې څو کسان له هغو سره لاسونه یو ځای کړي. ورونو سلطان صلاح الدین ایوبي وویل کله چې زموږ وروڼه د دښمن مرستیالان شي نو بیا به موږ دښمن ته څه زیان ورسولی شو. لکه څرنګه چې زه دغه سرښندونکي غازیان د کفر او بېلارۍ په خلاف استعمالوم او زما چارواکي هم همداسې وایي، اوس به د مسلمانانو لومړۍ قبله آزاده او خپلواکه وای. اذانونه به د اروپا په کلیساګانو کې اورېدل کېدل. خو اوس د دې غدارانو او خاینانو له لاسه تر اوسه پورې په مصر کې بندي یم. زما قصد او اراده په مصر کې تړل شوي دي. علي بن سفیان وویل زه د دې لپاره راغلی یم که تاسو ته محاذ اجازه درکوي نو د څه وخت لپاره به مصر ته ولاړ شي. سلطان صلاح الدین ایوبي وویل زه د حقیقت څخه سترګې نشم پټولی علي، خو زه دا هم نه پټوم چې د صلیبیانو ژغورونکي او د فلسطین خاوره د کفارو په لاس خرڅونکي زموږ خپل تش په نامه مسلمانان دي. علي که چیرې موږ اوس د مسلمانانو سره خیانت کوونکي د صلیبیانو غلامان او تالیڅټې ختم نه کړل نو بیا به هېڅکله هم ختم نشي. دوی به تل زموږ ویاړلی تاریخ سپک او سپاند کړي. په قوم او ملت کې دا ډول ډلې ټپلې هر وخت موجودې وي چې د الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د سرسختو دښمنانو سره دوستي او د مسلمانانو سره دښمني کوي. بیا سلطان صلاح الدین ایوبي وپوښتل چې د سوډان حالات اوس څه ډول دي؟ ما خو تقی الدین ته خبر استولی و چې خپل پوځ له هغه ځایه راټول او بیا شاته راشي. علي بن سفیان وویل
په مصر کې خدا حالت هیڅ چاته نه دی معلوم چې تاسو څه فرمان ورکړی. سلطان صلاح الدین ایوبي وویل باید هم هلته خلکو ته معلوم نه وي. بیا پیره کوونکي ته وویل چې کاتب او لیکونکی راوغواړه. کاتب د قلم او رنګ سره راغی. سلطان صلاح الدین ایوبي ورته وویل د قدر او درناوي وړ سلطان نورالدین زنګي ته ولیکه. ورونو هغه استازی ډیر تیز او چټک روان و. کوم چې له کرک څخه دمشق ته د سلطان صلاح الدین ایوبي پیغام نورالدین زنګي ته رساو. سلطان صلاح الدین ایوبي ورته ویلي و چې هغه به له هرې پیرې څخه په لاره کې تیریږي او تازه آس به ورڅخه اخلي. آرام او دمه به نه کوي. هېڅ ځای د آس نه قراروي بلکې څومره چې کېدای شي زر تر زره ځان هلته ورسوه. که د شپې سلطان نورالدین زنګي ته ورسېدې نو پیره کوونکي ته ووایه سلطان را پاڅوي. که چیرې په دې کار سره سلطان خفګان ښکاره کړ نو ورته ووایه سلطان صلاح الدین ایوبي وویل چې موږ ټول بیدار او ویښ یو. استازي چې کله د سلطان نورالدین زنګي دروازې ته ورسېد نو د پیره کوونکي مشر وویل سهار باید هغه ته پیغام ورسول شي. اوس شپه ده. استازي څو آسونه بدل کړي وو. په لاره کې یو غړپ اوبه هم نه وې څښلې. 2 شپو او ورځو ستړیا لوږې او تندې هغه بېحاله کړی و. د هغه ژبه وچه شوې وه او په پښو نه شو درېدلی. د هغه له خولې څخه خبرې نه راوتې. هغه په اشاره سره وویل چې پیغام ډېر ضروري دی. نورالدین زنګي هم د سلطان صلاح الدین ایوبي په شان خپلو ساتونکو او پیره کوونکو ته ویلي و چې که پیغام ضروري او مهم وي ما را پاڅوئ او زما د خوب او آرام غم مه کوئ. ورونو د استازي حالت چې د ساتونکو مشر ولید نو د سلطان نورالدین زنګي د خوب خونې ته ورغی او دروازه یې وټکوله. بیا هغه ډېر ژر د باندې راغی. استازی یې له ځان سره د لیدلو او مېلمنو خونې ته بوت. استازی چې کله خونې ته ننوت نو راپرېوت. ورونو دې ته وایي اخلاص. سلطان نورالدین زنګي د خپلو کارکوونکو په وسیله هغه سنبال کړ او بیا د پیغام په لوستلو پیل وکړ. صلاح الدین ایوبي ورته لیکلي و هی ورونو چیرې داسې د اسلام اصلي مخلص او وفاداره بچیان چې شپه ورځ د الله د دین لپاره په ځان باندې خوب حرام او د الله دین ته ځان وقف کړی و. د هیڅ دنیایي لالچ پروا نه کوله او خپل مجاهدین هم په همدې روحیه روزلي وو. خو لله الحمد د اسلامي امارت بچیان د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله په پله باندې روان دي او د هغه ړنګ پلونه به بیا تازه کوي. د هغه ارمانونه به د مسلمه امت په زړونو کې را تازه کوي او پوره کوي به. سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله نورالدین زنګي ته لیکلي وو د قدر او درناوي وړ سلطان نورالدین زنګي په تا د الله جل جلاله رحمتونه وي. زما پیغام به تا خوشحاله نه کړي. ستا لپاره د خوښۍ پیغام دا دی چې ما خپله حوصله او عزم له لاسه نه دی ورکړی. ستا سره کړې ژمنه پوره کوم. تاسې به زما ځای ته تشریف راوړئ نو ټول حالات به درته له نږدې نه ووایم. ما کرک محاصره کړی تر اوسه پورې بری لاسته نه ده راغلی. دومره کامیابي مې په لاس راوړې چې د صلیبیانو یو لښکر چې ریمانډ یې مشري کوله او پر ما یې له بهر څخه برید کولو هغه مې اوس محاصره کړی او نیمایي پوځ مې ورته ختم کړی. وږي صلیبیان اوس هغه اسونه او اوښان خوري کوم چې دې تر دې ځایه پورې را رسولي وو. پلان دا ده چې ریمانډ ژوندی ونیسم خو د کرک محاصره به اوږدېږي. صلیبیان اوس د پخوا څخه په ښه طریقه جګړه کوي. ما د محاصرې د کامیابۍ په هکله فکر کولو او زه په دې هیله وم چې زما سرښندونکي به د کلا دیوالونه مات کړي. هغوی چې په کومه طریقه دیوالونه ماتوي هغه به تاسې هم حیران کړي. خو زما ورور تقیالدین په سوډان کې ناکام شوی دی. هغه دا غلطي کړې چې د سوډان په دښتو کې خپل پوځ خپور کړی. اوس هغه مرسته غواړي. ما ورته د پوځ د یو ځای کېدو او بیرته په شا راتللو حکم کړی دی. د مصر څخه بد او خراب احوال راغلی. غدارانو خاینانو او ایمان پلورونکو هلته د صلیبي توپان لپاره لاره هواره کړې ده او د بغاوت امکانات یې پیدا کړي دي. علي بن سفیان تاسې ښه پېژنئ. هغه خپله کرک ته راغلی دی. زه د هغه مشوره نشم ماتولی. هغه وایي چې تاسې باید زر تر زره مصر ته ولاړ شئ. ښاغلیه زه د کرک محاصره پرېښودل نه غواړم ځکه چې بیا به صلیبیان وایي. سلطان صلاح الدین ایوبي په شا شو. د دښمن ورمېږ اوس ما په پنجو کې دی. راشي او د یرغلګرو دا مری په خپل لاس کې ونیسي. خپل پوځ له ځانه سره راولئ ځکه زه خپل پوځ مصر ته له ځانه سره بیول غواړم. په مصر کې د بغاوت خطر دی. هیله ده چې تاسې به زما دویم پیغام ته ځان ونه کړي. خو ورونو کله چې ستر زړور او فولادي عزمه مجاهد دا پیغام واورېده نو
لږ ځنډ هم ونه کړ. د شپې په جامو کې په کار باندې بوخت شو. پوځي مشران یې راوغوښتل هغوی ته حکمونه او لارښوونې وکړې. نیمه ورځ لا هم نه وه تېره شوې چې د هغه لښکر د کرک په لوري وخوځېد. سلطان نورالدین زنګي هغه مؤمن او مجاهد شخصیت و. صلیبیان د هغه له نامه څخه لړزېدل. د هغه په سینه کې د ایمان ډېوه او شمع روښانه وه. هغه د جګړې د میدان شهزاده و. هغه په لاره کې ډېره کمه دمه او ځنډ هم ونه کړ. دومره زر کلک ته ورسېد صلاح الدین ایوبي حیران شو. که چیرې استازي هغه ته له مخکې څخه خبر نه وای ورکړی نو هغه د دوړو او ګردو په لیدو فکر کاوه چې د صلیبیانو لښکر را روان دی. سلطان صلاح الدین ایوبي خپل آس په منډه کړ او هرکلي ته وړاندې شو. سلطان نورالدین زنګي چې کله هغه ولیده نو د آس څخه یې راټوپ کړل. کله چې د اسلام دا دواړه ساتونکي غازیان او مجاهدین سره غاړه په غاړه شول د ډېر ولولو او احساساتو څخه د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله له سترګو څخه اوښکې روانې شوې. چیرې د اسلام د ستر غم خواره چې صلیبیان یې د نوم اورېدلو سره لړزه کېدل او خپل بچیان یې د دغو غازیانو د نومونو څخه ډارول. خیر صلاح الدین ایوبي سلطان نورالدین زنګي ته د صلیبیانو او ایمان پلورونکو چارواکو ټول حالات او پیښې بیان کړې. نو سلطان نورالدین زنګي ورته په ځواب کې وویل صلاح الدینه ستا لا تر اوسه دومره عمر نه دی تېر سوی چې د ځینو حقایقو ته تسلیم شي. دا د مسلمانانو بدمرغي ده چې په هغوی کې هر وخت غداران ایمان پلورونکي او څټمسین پیدا کیږي او دوی هیڅ وخت دغه ناولي میکروب څخه پاک نه شول. ما ته داسې ښکارېږي چې یو وخت به همداسې غداران او ایمان پلورونکي په اسلامي امت باندې حکومت کوي، د دښمن په خلاف به خبرې کوي، لویو ژمنې او خبرې به د خپلې بې همتۍ او ټیټ وجدانۍ سره سره کوي. د دښمن د ختمولو چغې به وهي خو قوم به په دې نه پوهېږي چې د دوی واکمنان او چارواکي د دوی دښمنان او د کفارو او د اسلام د دښمنانو پلویان او ملګري دي. دښمن به د هغوی څخه تورې او سپرونه جوړوي او د همدوی په لاسونو به خپل قوم ختموي. ورونو لکه اوس چې په ټوله اسلامي نړۍ کې کټ مټ همداسې حالات روان دي د افغانستان په شمول. تاسې نه وینئ چې همدغه غلام صفته بې وجدانه ګوډاګي او له ایمان څخه خالي حاکمان د مسلمانانو مشري کوي، دوی ته د دروغ وعدې ورکوي او ټولې د سلطان نورالدین زنګي خبرې په دوی کې شتون لري. خو ورونو لله الحمد سلطان نورالدین زنګي او صلاح الدین ایوبي بچان لا هم د دوی توطیې او سازشونه له خاورو سره خاورې کوي. نورالدین زنګي سلطان صلاح الدین ایوبي ته وویل خفه کېږه مه صلاح الدینه، موږ حالات سنبالوو، ته سمدستي مصر ته ولاړ شه، تقي الدین ته مرسته ولېږه او هغه له سودان څخه روغ رمټ راوباسه. ښي او چپ لوري ته حملې پیل کړه او دښمن د ځان سره ونښلوه تر څو پورې چې تقي الدین د هغوی له محاصرې څخه راوځي او هیڅ ګروپ یې ګیر نه شي. په مصر کې چې کوم پوځ دی هغه ټول راټول کړه، هغه پوځ چې په قاهره کې دی هغه سمدستي ماته راولېږه، زه به د هغوی له دماغونو څخه د بغاوت چینجي وباسم. د ماښام په مهال سلطان نورالدین زنګي خپل پوځ د کلا په محاصره کې بوخت کړ چې په دې سره د سلطان صلاح الدین ایوبي پوځ راشاته شو. هغوی ته سمدستي د قاهرې په لور د تللو حکم وشو. خو ورونو هلته یوه غلطي رامنځته شوه. کله چې د سلطان نورالدین زنګي او صلاح الدین ایوبي پوځونه سره بدلېدل او کسان مخکې وروسته کېدل، ناڅاپي په هماغه لوري ریمانډ حمله وکړه ځکه چې هغه لوری ورته کمزوری ښکاره شو. کله چې هغه حمله وکړه نو د سلطان صلاح الدین ایوبي مجاهدین تللي او د سلطان نورالدین زنګي کسان نه ور رسېدلي. ریمانډ د هماغې لارې څخه د خپلو پوځیانو سره ژوندی وتښتېد. پاتې برخه پوځ پرته د قومندان څخه راګیر شو. هغوی ته سبا څرګنده شوه چې قومندان پښې کړي او دوی د قربانۍ لپاره پرېښي دي. په دې خبر سره صلیبي پوځیانو د تېښتې لپاره هر لوري ته منډې کړې چې په دې سره ځینې ووژل شول او ځینې ژوندي ونیول شول. تاوان دا وشو چې ریمانډ ژوندی د جنګ له میدان څخه وتښتېد. خو ګټه دا وشوه چې د ریمانډ لښکر ختم او ټول پوځ د کلا محاصرې ته وزګار شو. کله چې صلاح الدین ایوبي د کرک څخه د قاهرې په لور باندې روان شو نو کرک ته یې د افسوس څخه په ډکو سترګو وکتل او بیا سلطان نورالدین زنګي ته وویل تاریخ خو به دا نه وایي چې سلطان صلاح الدین ایوبي په شا ولاړ، ما خو محاصره نه ده ماته کړې. سلطان نورالدین زنګي د هغه په اوږو باندې لاسونه کېښودل او بیا ویل نه صلاح الدینه نه،
تا ماتې نه ده خوړلې، ته هسې احساساتي شوی یې. جنګ په احساساتو نه کېږي. صلاح الدین ایوبي کرک ته په کتلو کې وویل زه راځم، زما فلسطینه، زه به انشاء الله بیا راځم. بیا خپل آس ته پونده ورکړه، نورې شاته راولګېد. سلطان نورالدین زنګي هغه ته کتل. کله چې هغه د خپل پوځ سره په ګرد او دوړو کې پټ شو، سلطان نورالدین زنګي خپل یو مرستیال ته وویل اسلام ته په هر وخت کې د یو صلاح الدین ایوبي اړتیا وي. ورونو، دا پیښه په 1103 میلادي کال او 1509 هجري کال کې وشوه چې ډېرو تاریخونو دغه پیښه بار بار سره یاده کړې ده. ورونو، څه فکر کوئ چې سلطان نورالدین زنګي رحمه الله به د سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله پیل کړې محاصره سر ته ورسوي؟ او هلته چې سلطان صلاح الدین ایوبي رحمه الله مصر ته روان شو، هلته به حالات څه رقم کابو کړي؟ ورونو، دې او د دې ته ورته پوښتنو ځواب به سره له نورو نظامي او استخباراتي تبصرو او درسونو په نورو برخو کې واورئ ان شاء الله تعالی. د 83 برخې پای.